بسم الله الرحمن الرحیم حامد و مصلیه. محترمینو، یو محترم ورور دا پوښتنه کړې ده چې دلته یو سړی دی د واده نه دی، د کور والا حق نسی پر ځای کولی، خو دوی په پسې دی واده ورکوي. زه ورته وایم دا مه کوئ، دی یې نه مني. شریعت په دې حق له څه وایي؟ فتاوای حقانیه جلد نمبر 4 صفحه نمبر 346 هغه دا لیکلي دي چې واده به هغه نارینه کوي چې هغه د نانو نفقې وس هم ولري او د حقوق زوجیت، یعنی د کور والا چې کم کوروالي کول، یعنی د هغه چې کوم حقوق دي هغه طاقت هم ولري. که چیرې دی د هغې حقوق نسی ادا کولی، نو بیا به د ده دپاره واده کول جایز نه دی. په داسې صورت کې بیا دغه سړی ګناهګار دی. په حواله سره د دور مختار معرض محتار جلد نمبر 3 صفحه نمبر 9 دغه رنګه فتاوای هندیه جلد نمبر 1 صفحه نمبر 218. نو محترمه، دغه سړی چې د واده نه دی، دی واده کوي، یو زنانه په خپل سر کښېنوي، د هغې حق نسی پر ځای کولی، دا سخت ګناهګار. او کم خلک چې په دې خبر دي چې دا سړی داسې دی، هغه په دې کې تعاون ورسره کوي، هغه هم ټول ګناهګار. ځکه الله فرمایي ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، چې تی پر ګناه یو د بل سره تعاون مه کوئ. نو دا تعاون کول والا به هم بیا په دې ګناه کې ورسره شریک وي. او که چیرې واده وکړي، خدا نخواسته هغه زنانې یو کار وکړي، اما دغه ټول خلک بیا ورسره شریک وي. والسلام.